سلامونه دوستانو، څنګه تاسو؟ امید ده چې تاسو ټول به ډېر ښه یو. زه هم ښه یم او زه دا ټایم په یوګنډا کې یم. د یوګنډا تاسو ته وړوکې غونډه کې ټور در کوم. یوګنډا د کینیا سره یو ملک دی په ایسټ افریقا کې او دا ډېر ښه ملک دی، مزیدار ملک دی. شینخالۍ پکې ډېر زیات دی. زه پرون دلته راغلم، د دوی د کوم مین ښار چې دی د هغې نوم دی کمپالا او په دې کې ډېر ښه ځایونه شته د چکرو. یو شارټ غونډه کې ټور به در کوم، ولې دلته کې زه 3 ملکونو ته راغلی یم. 3 ملکونه ویزټ کوم: روانډا، یوګنډا او کینیا. ساوت افریقا والا ویډیو به تاسو کتلي، خوښه شوي به مې وي. نو ساوت افریقا نه زه دلته رالم. د دې 3 ملکونو ویزه یوه ویزه ایسټ افریقا ورته وایي او تاسو هغه په ایډوانس کې هم اخیستی شئ او کله چې دلته ایرپورټ کې کوز شئ په دې 3 ملکونو کې کوم ملک هم چې کوز شوې په ایرپورټ کې نو هلته هم اخیستی شئ. $100 فیس یې دی. دا ویزه چې والی به 3 ملکونو کې څومره ځل تل راتلل غواړئ نو کولی شئ. ونس اگین کینیا، یوګنډا، روانډا، د دې 3 یو ویزه ده په $100 باندې. نو راځئ چې وړوکې غونډه کې چکر پکې وو، ځایونه وایونه پکې وګورو. یو ډېر غټ جومات دی هغه پکې وګورو او ما ته امید دی چې خوند به دې واخلئ د افریقې زما د چکر نه هم. او دې نه بعد به ځم بیا روانډا ته. نو راځئ اول د یوګنډا وګورو لږه شان ته. دوستانو، د یوګنډا په کیپټل کمپالا کې موږ د جومات ته رالو. دا د دې د ټولو نه غټ جومات دی. په یوګنډا کې مسلمانان هم شته، تقریبا 8% ده. او دلته کې دا جومات چې کوم دی 10-12 کاله زوړ دی. دا ښځه دلته کې موږ سره میلاو شوه. دا چې کوم دی موږ ته یو چکر راکړو د جومات او مختلفه ځایونه راته په دې جومات کې وښودل او ښه معلومات یې راته راکړل د جومات د تاریخ په حوالې سره. او دا جومات چې کوم دی دا د دې چې کوم پیسې وغیره ورکړې وي جوړولو دپاره، هغه د لیبیا چې کوم زوړ صدر دی معمر قذافي، هغه چې کوم دی د دې جومات پیسې ورکړې وي. او په دې جومات کې دا د افریقې د 2م نمبر غټ جومات دی. اولنی نمبر غټ جومات په مراکو یعنی مراکش کې دی. او د دې جومات د ټولو نه خاص خبره دا ده چې په دې کې یو مینار ولاړ ډېر اوږد مینار دی او هغه مینار چت ته چې وخیږي نو د هغې نه دا ټول چې کوم کمپالا ښار دی دا به تاسو ته ښکاري. یعنې دا ټول ښار چې کوم دی موږ 4 طرف نه لیدلی شو او د ښار یو ډېره ښکلي ویو موږ اخیستلی شو، ښکلي تصویرانو سره اخیستلی شو. دا ښار چې دی د دې ځای نه ډېر ښکلی ښکاري. 4 طرف نه غرونه دي او شنه شنه غرونه دي، شینخالي ده، هر طرف ته ونې بوټي دي او یو ډېر ښکلی ښار دی د کمپالا په یوګنډا کې. نو راځئ چې نور چکر هم پکې وو په موټر سایکل باندې.
یوګنډا د کمپالا ښار چې کوم دی که نه په دې کې رش ډېر زیات دي او دا مطلب دا دی چې ټریفک هم پکې اکثره جامي نو تاسو کتلی شئ دا ټایم هم دومره ګاډي شاته مخکې روان دي ګوره نو دا پکې اکثره موټرسایکل والا ډېر زیات دي دلته په دې کمپالا کې نو ټریفک پکې اکثر جامي سړی پکې ګیر راګیر شي اکثره او بیا لږ شانته سړی یېرېږي تاسو ته ښه پته ده که نه مطلب نو پوهېږئ چې له څه نه یېرېږي لکه ګرځو پکې مړه لګیا وو چې موټرسایکل والا سره ناست یو موټرسایکل هم راونیو صرف په $1.5 باندې یو 3-4 کیلومتر لار د هغې ته روان یو نو هلته خوراک مراک کوو